بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ګران کتونکو ګران مینوالو، ستاسو ورور صبور ننګرهاری نن یو ځل بیا مو په خدمت کې حاضر یم. نن په دې پلمه چې وړوکی اختر دی، زه په خپل وار تاسو ټولو قدرمنو مینوالو لیدونکو او د ستاسو له لورې بیا د ستاسې قدرمن فامیل ملګري دوستانو ته په خپل وار باندې د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. رب مو هره ورځ اختر مو بختور، اطاعت او عبادات مو خدای پاک په خپل درګاه کې قبول او منظور کړه. قدرمنو رونو، د دې پیغام د تیارول لپاره د خدای پاک په ځان باندې شاید ګرځوم چې ډېره سخته وه ما لپاره. زه نه پوهېدلم چې څه وکړم، زه څنګه تاسو ته د اختر مبارکي درکړم، په کومې خولې زه تاسو ته د اختر مبارکي درکړم. که چې هر لوري ته وګوري وینې دي، خفګانونه دي، بس یو حال دی. هر طرف ته چې وګورئ د وینو ویالې دي لګیا دی بهیږي. په داسې حالاتو کې به یو انسان زړه به څنګه دا هوس وکړي، دومره هوس به هغه څنګه وکړي چې هغه خپل رور له په ورین تندي باندې په مسکا په خوشحالۍ په پراخه ټنډه باندې د اختر مبارکي ورکړي. دا چې مونږه انسانان خدای پاک په ټولو موجوداتو کې اشرف المخلوقات پیدا کړي یو، او مونږ انسانانو ته خدای پاک د هر ابتلا او د هر امتحان د هر ازموینې د راتګ نه مخکې مونږه خبرداره کړي وو، او همدارنګې مسلمانانو ته یادونه کړې ده چې تاسې د تجرد، د رهبانیت، د بیل کېدو، د بیل ژوند کولو، د اصلاح څخه ډډه وکړئ، او همدارنګې تاسې د الله پاک نورو مخلوقاتو سره ګډون وکړئ، ورسره اجتماعات وکړئ، ورسره تعامل وکړئ، او هغوی له ګټه ورسوئ، فایده ورله ورسوئ. مسلمانانو ته دا یادونه کړې ده چې تاسې د خپل د قام او د خپل د ملت مسایلو څخه بې پرې نشئ. مسلمانانو ته دا یادونه کړې ده چې تاسې انسانیت ته چوپړ خپل مقصد وګرځوئ. همدارنګه حدیث شریف ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې وای پس مکه والا باندې رحم وکړئ، نو اسمان والا به پر تاسو باندې برحم وکړي. نو همدارنګه که یو انسان دې نتیجې ته ورسیږي چې هوکې زه د خدای پاک مال یو مسؤلیت راکړی، زه یو ذمہواري لرم، که نور څه نشم کولی، صرف دومره خو کولی شم چې د خپل مسلمان ورور یا د بل انسان د سترګو څخه خو اوښکې صفا کړم. په سوشل میډیا باندې مې فیسبوک باندې مې وختي یو شعر مې ولیدو، مایل یم چې تاسو سره شریک کړم. چې کله مې هغه بیت مې ولیدو نو داسې اختر راله ډېر زیات بې خونده ښکاره شو. نور کار څه وي، زما ډېر خوښ شو. هغه دا دی وایي چې د اخترونو هغه تیرې مزې پاتې نه دي، د اخترونو هغه تیرې مزې پاتې نه دي، څه غریبي ده، څه غمونه او څه نورې کیسې. د الله پاک له لورې مسلمانانو لپاره غبرګې دوه داسې خوښۍ چې وړوکی او غټ اختر نومیږي مسلمانانو په برخه کړي دي، چې د بدني او د مالی عبادت د تکمیل څخه وروسته د توفې د ډالۍ په څېر یې په موږ باندې لوروي. همغه مشران زموږ پلرونه چې کله د څو لسیزو مخکې اخترونه د خپل وخت اخترونه بیانوي، نو څه داسې بیانوي وایي چې هغه وخت همدا اخترونه خو په داسې طریقې سره بل منزل کېدل چې د اختر هغه خوند، د اختر هغه مزه به د راتلونکي کاله پورې د نر، د ښځې، د بوډا او د ځوان د ټولو په ذهنونو کې به داسې رسم شوی و چې هغوی به ټول کال د اختر هغه خوږې شیبې، هغه خواږه یادونه به
سره به یادول. ماشومان به وایي تر سهاره پر به د اختر په انتظار کې به ویښ ناستو. جنکیانو به په کڅوړو کې خپل بنګړي به ایښي، خپل لاسونه به په نکریزو باندې رنګ کړي. تر سهاره پورې به په انتظار و څو خپلو ملګرو سره میلاو شي، خپل ملګرو سره یو ځای شي او چمبه وکړي. هلکانو به پیزار، کالي، واسکټونه، خپلې خولۍ هغه به یې سر ته ایښي وو. د لمر د څرک ته به یې شیبې شمارلې څو د کلي منځ ته لاړ شي او خپلو ملګرو سره لوبې وکړي. د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ شي او په تحفه کې ممیز، نخود، ایشېدلې هګۍ یا 1.5 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا اخترونه هغه اخترونه دي چې زمونږ پلرونو، زمونږ مشرانو بیان کړي دي. دا هغه اخترونه دي، دا هغه مراسم دي چې موږ نه دي لیدلي. موږ اختر نه پیژنو، موږ په دې باندې نه پوهېږو چې اختر څه ته وایي. موږ صرف او صرف جنګ، جګړې، وخل، ټکول، ورانول، بربادول، وینو تویول، لوننداري موږ صرف کړي دي. تر اوسه پورې د جنگ په بټۍ کې لګیا یو، موږ سوځو، موږ لګیا یو، جاړو، سویلې بهو، لګیا یو چغې وخو، خپل ګریوانونه مو شول. خو داسې یو څوک پیدا نه شو، داسې یو څوک شته دی نه چې هغه زمونږ اوښکې صفا کړي، زمونږ ټپ ته ملهم وګرځي، زمونږ لپاره دومره فرصت راکړي، موږ له دومره موږ په قلاره پرېږدي چې موږ د څو شېبو لپاره وخاندو. دا ولې؟ د دې جواب یو دی. هغه جواب دا دی چې بدبختانه نن سبا غیرت، مروت، میړانه، نرمدلی، سخاوت، ورګلوي، ایثار، قرباني، صمیمیت دا په بې غیرتۍ، بې حیایۍ، بې شرمۍ، سختدلي باندې، په شقاوت باندې، په تعصب باندې، په تربګنیو باندې، په سمپالنو، په ژبپالنو، په دښمنیو باندې دا هر څه بدل شوي دي. قدرمنو، بدبختانه چې نن سبا د ترقۍ او د مخکې تلو لپاره معیار صرف او صرف زر و ځواک دی، دهشت اچول دي، خلک یارول دي، بې شرمي ده، سپین سترګي ده. دا هر څه د قیادت، د فصاحت، د بلاغت، د مخورتوب معراج ګڼل کېږي. موږ به ولې د خولې څخه به د وینو غړپونه به نه تویو چې په یو داسې معاشره کې اوسېږو چېرته چې د وینې او د اوبو ترمنځ توپیر نه کېږي، په یو ویاله کې وینې او اوبه یو ځای رواني، یو داسې معاشره کې اوسېږو چېرته چې یو سړی خپل عزت د بل په بې عزتۍ کې لټوي، یو داسې معاشره کې چېرته د پت، ناموس، عزت نیلامول حلال کاروبار ګڼل کېږي، یو داسې ځای کې چې تعلیم او تعلم ته هیڅ ارزښت نه ورکولی کېږي، یو داسې معاشره کې چې قدرمن خلک، عزتداره خلک، هغوی سپک او بې حیثیته خلک لګیا دي د عزت او د لوړ مقام بیلګې ګرځي. په یو داسې معاشره کې شرطه چې د خدای پاک د قانون تر وړاندې د انسان د وضع شوي د روغجن طلسماتي قانون د کمپاین چلول یو عبادت ګڼل کېږي. نو چې موږ په یو داسې معاشره کې اوسېږو نو بیا به ولې نه زموږ اخترونه به ولې د غم، د ژړا، د یتیمانو، د کوکارو، د کونډو، د فریادونو، د بېوسو، د اسویلو څخه به ډکې نه وي.
قسم چې زمونږ نن سبا زمونږ ټول حرکات سکنات زمونږ پیسه زمونږ بدن زمونږ مخونه هیڅ داسې نشته چې په هغې کې برکت پاتې شوی. بیا له دا چې مونږ لګیا یو د یو خدای پاک له طرفه د یو عذاب لپاره شیبې شمار یو ورکوټې بیلګه دا د وبا ده چې انسانیت لی داسې جټکه ورکړه، داسې انسانان د غفلت د خوبه راپاڅول او په دې باندې پوه کړل چې هر خدای پاک وغواړو نو د سترګو په رب کې تاسې د ځمکې د مخ نه نابود کوی شي. خو بیا هم خدای پاک مونږ ته چانس راکړو او که چیرې مونږ بیا هم د دې چانس په باوجود هم مونږ لګیا یو خپل ناسم کارونه کوو او دا خپل دا غلط کارونه مراغستي نو بیا به مونږ د تاریخ په تورو صفو کې به لیکل کیږو. قدرمن ورونو راځئ چې د دې چانس څخه مونږ فایده واخلو، راځئ چې د یو بل ترمنځ د مینې، ورورګلوۍ، صمیمیت، د صلح دود عام کړو. راځئ چې یو بل ته بخښنه وکړو. که چیرې ته ما وژنې او زه تا وژنم نو فایده یې بل چا لپاره ده او نقصان یې زمونږ راتلونکي نسل له رسي. که نن چیرې سبا په انګړ کې اور لګېدلی سبا به ستا په انګړ کې به اور لګېدلی. که چېرته نن ته زما د انګړ څخه چغې او اسویلې اورې سبا به زه بیا ستا د انګړ څخه به زه بیا چغې او اسویلې به اورم. نو دا چې د یو بل د تباهۍ شاهدانو ګرځو د هغې نښه ده چې راځئ یو بل ته عفو وکړو، راځئ چې یو بل سره د ورونو په څېر اوسېږو، راځئ چې د نوح او د ورې په څېر اوسېږو، راځئ چې د خپل په منځ کې چې څومره زمونږ اختلافات دي، نفرتونه دي، هغه د قرآن لمنې ته ویسو. خپل منځني اختلافات چې څومره مونږ یو بل سره خلیج لرو هغه مونږ د جرګو او د ننواتو له لورې د جرګو د ننواتو په ذریعې هغه هر څه حل کړو. په آخر کې زه غواړم څو تاسې ټولو نه دا درخواست وکړم چې د اختر په خوښیو کې یتیمان، کونډې او بېوزلان له یاده مه وباسئ. په موږ او تاسو باندې خدای پاک رحمېدلی دی. د خپل ورونو یا د خپلو ماشومانو یو جوړ کالي یتیمانو له ورکئ څو هغوی د دې احساس ونه کړي چې نه زما پلارجان نشته دی. د دې اختر کې په دې اختر کې د کونډو د بېوزلو لاسنیوی وکړئ او هغوی هم د خپلو اختر په خوښیو کې ځان سره شریک کړئ. یو ځل بیا هم زه سبو ننګرهارې په خپل وار تاسې ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. کوچنی اختر مو مبارک شه، هره ورځ مو اختر او اختر مو بختور. ډېره مننه. د لوی الله په امان.